أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پنني اشعارو کې د رحمان بابا د پن او د نصیحت نه ډک اشعار دي. پاک رحمان بابا فرمایي: هغوی بیا مون سعادت په دا دنیا، هغوی بیا مون سعادت په دا دنیا، چې وکړو قناعت په دا دنیا. هغوی بیا مون سعادت په دا دنیا، چې وکړو قناعت په دا دنیا. نه املاک د سلیمان په 1000 ساله، نه املاک د سلیمان په 1000 ساله، نه یو ګړی طاعت په دا دنیا. یو نفس د خدای په یاد اوله تر دې، یو نفس د خدای په یاد اوله تر دې. نه د درس جهان دولت په دا دنیا. په دنیا کې لوټ هغو عالمانو وکړو، په دنیا کې لوټ هغو عالمانو وکړو، چې وکړو عبادت په دا دنیا. که نعمت دی خو طاعت او عبادت دی، که نعمت دی خو طاعت او عبادت دی. ګڼه نشته بل نعمت په دا دنیا، ګڼه نشته بل نعمت په دا دنیا. که محنت او مشقت دی خو د دین دی، که محنت او مشقت دی خو د دین دی. پکار نه دی بل محنت په دا دنیا. بې له خدایه هر چې دی هغه فاني دی، بې له خدایه هر چې دی هغه فاني دی. که لذت دی که زینت په دا دنیا.